سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو فری سایټ در معرفي کړم چې په دغه سایټ کې موږ تاسو کولی شو په وړیا ډول سره LTC کوین وګټو او هغه موږ تاسو خپل ټرست وایلټ ته چې دی کوم کوین چې موږ ګټلې کوم LTC کوین هغه خپل ټرست وایلټ ته موږ تاسو وډرا کړو. نو دغه سایټ ډیرو ملګرو تر استفاده کړي او ډیرو ملګرو له دې څخه چې دی وډراوي کړي دي، نو ځکه هم په دغه سایټ باندې موږ ویډیو درته جوړو. د دې سایټ لینک په تاسو ته په ډسکرپشن او په لومړي کمنټ کې میلاو شي. سیده ډسکرپشن ته بل د دې ویډیو ډسکرپشن ته بلاړ شي یا د همدې ویډیو لومړي کمنټ ته لاړ شي. ما به لیکلی د دې فری سایټ لینک دا دی. په فری سایټ لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړو تاسو ته به دغه سایټ په دغه شکل سره راخلاصي. سمه ده. نو دلته به تاسو په ساين اپ باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې څه شو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو کلیک پی وکړه په لومړي سر کې تاسو نه یو یوزر غواړي. صحیح ده. یوزر به ورته ورکړئ. یوزر نیم به جوړ کړئ چې یوزر نیم باید تاسو غټ یوزر نیم تر 10 لغاتو پورې لکه ABC حروف نه دي، دغه باید تر 10 لغاتونو لکه شینوار ورکوي. شینوار 1 2 3 4 ورکړئ. لکه تاسو چې افغان ورکوي په افغان کې افغان حروف چې دا واړه دي. سي افغانستان چې ورکوي افغانستان حروف زیات دي. په یوزر نیم کې به یو یوزر نیم جوړ کړئ. تاسو ایمیل کې به تاسو خپل یو ایمیل ادرس ورکړئ. صحیح ده. یوزر نیم به ورکړئ. ایمیل کې به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. صحیح ده. او ایمیل صحیح ایمیل به تاسو ورکړئ. صحیح ده چې البته بیا تاسو ایمیل ته کنفرمیشن کوډ زی. پاسورډ به تاسو ورته جوړ کړئ. پاسورډ باید تاسو سترونګ پاسورډ دی. سترونګ نه مطلب دا دی چې پاغي کې باید انګلیسي حروف استفاده شي او همدارنګه 1 2 3 دغه شمارې پکې استفاده شي او همدارنګه د هغه ډالر نشان او دا شین چې پکې استفاده شي. دلته چې کله تاسو پاسورډ ورکړئ په پاسورډ کې به دویم ځل کنفرمیشن د دویم ځل به بیا هغه پاسورډ چې تاسو نومړی ورکړئ په دویم ځل کې هم ورکړئ. او دلته چې د کومه خانه تخکاری ایم ناٹ ریبورټ. صحیح ده. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو ته د ریبورټ ټیک مار ان کېږي. یا چرته په دې زرونو تاسو نه پوهیدئ نو دلته په کونج کې یو بل بټن شته دی دا وینئ په دې ځای کې. صحیح ده. په دې ځای کې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ د غنزورونه تاسو ته بدلیږي. دلته پاس بل ځای کې لیکلي ټراپیک لیټس. نو ټراپیک لیټ کې به تاسو ټراپیک لیټ انتخاب کړئ. چې کله انتخاب کړئ په وریفای باندې به کلیک وکړئ او تاسو سره به ایم ناٹ ریبورټ دا به چې د ټیک مار به ورته شین شي. صحیح شو. او دلته به تاسو راشئ په کریټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو اکاونټ په جوړ شي. صحیح ده. نو بیا راځم ما اکاونټ تیار جوړ کړی دی. دغه دی زما اکاونټ. چې کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ دغه اکاونټ تاسو په دغه شکل سره خلاصيږي. په لومړي سر کې دلته تاسو ته بیلانس ښیي د LTC کوین چې څومره LTC کوین لرئ. په دې کې په زنګ نشانې ته به راشئ. کله چې دې ته راغلی لومړی به تاسو راشئ خپل اکاونټ په وریفای کړئ. څنګه چې په دې زنګ نشانه باندې په دې زنګ نشانه باندې تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته راغلی چې وریفای. د دې وړوکی اپشن دی وریفای دی. په دې وریفای باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په وریفای باندې کلیک وکړئ دا ګوره ستاسو ایمیل دی. اوس تاسو ته چې ایمیل وریفای نو دلته به تاسو راشئ په وریفای ایمیل باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې په وریفای ایمیل باندې تاسو کلیک وکړو نو زموږ تاسو دغه ته یو کوډ زی. صحیح ده. ایمیل ته را به خپل ایمیل به خلاص کړئ. کوډ باندې به موږ تاسو کلیک وکړو. چې کله هم کلیک پی وکړو نو دلته به موږ تاسو په دغه لیکنه باندې کلیک وکړو. دا لیکنه وینئ په دې باندې موږ تاسو کلیک وکړو. چې کله هم کلیک پی وکړو اکاونټ په چې دی هغه وریفای شي. ګوره ایمیل وریفای شو. صحیح شو. او دلته موږ تاسو ته چې کله موږ تاسو خپل ایمیل وریفای کړو نو موږ تاسو ته چې دی لس فری سپین راکړي. صحیح شو. سپین نو په دې کلیک باندې به کلیک وکړو او ګو ټو هوم باندې به کلیک وکړئ. چې کله په ګو ټو هوم باندې کلیک وکړو زموږ تاسو اکاونټ په چې دی هغه وریفای شي. صحیح شو. موږ تاسو ته به یو نوټیفیکیشن هم راغلی چې د یو لس سپین موږ تاسو ته چې راکړ. صحیح شو. نو په دې کې چې دی مکمل طریقه کار درته ښیم سپین دی. صحیح ده. موږ تاسو یوازې د سپین سره کار دی. صحیح ده. دا نور شیان هم تاسو استفاده کولی شئ. ګیمونه یو شی بل شی دی تاسو هغه تر استفاده کوئ. خو موږ کار د سپین سره دی. دلته به راشئ په سپین باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په سپین باندې تاسو کلیک وکړو نو دلته موږ تاسو سره ساتوشي یا کوین غوندې ورته هغه کوین موږ تاسو ته وځي. صحیح ده. هغه به LTC کې ضربېږي. نو دلته به تاسو په فری سپین باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. چې کله فری سپین باندې کلیک وکړو ګوره د 0.00 1200 LT کوین موږ تاسو ته جمع شي. بیا به بل باندې کلیک وکړئ. ګوره دومره کوین موږ ته نشي. بیا به بل باندې کلیک وکړئ. همداسې به کلیک وکړئ. صحیح ده. څو واره به کلیک وکړئ چې هر څومره LTC کوین تاسو ته جمع شو. صحیح ده. بل پکې ښه خبره دا ده چې په ریفرال باندې تاسو څوک راولئ او هغه سپین ته وایي نو هغه ته چې څومره LTC کوین وځي د هغې
نیمه اندازه تاسو ته درکول کېږي سیده چې څومره کسان تاسو په خپل ریفرال باندې راوستلی اوسئ سیده. نو په همدغه شکل سره په هر یو ساعت کې کولی شئ تاسو دغه سپین چې دی تاو کړئ سیده. دلته به تاسو راشئ بره په دې ځای باندې به کلیک وکړئ سیده. چې کله په دې ځای باندې کلیک وکړو تاسو کولی شئ ریفرال له لارې نور کسان دې ته را دعوت کړئ سیده. نو دلته به تاسو راشئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې ځای باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته خپل ریفرل راوړي سیده. دغه دی دې ځای نه به تاسو کاپي کړئ له نورو ملګرو سره به شي. هر کله چې ستاسو ملګری یو سپین تاوي په هغې کې چې هر څومره ساتوشي کوین دوی ته راوځي په هغې کې نیمه تاسو ته چې دی درکوي. څه شو دا د ریفرال ګټه ده. او ویډرې دې نه بېرته به شاته بیګ وکړئ. چې کله هم بیګ وکړه نو دلته موږ تاسو ته راځي وایلیټ سیده. په وایلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې وایلیټ ته سیده په وایلیټ باندې کله کلیک وکړو په وایلیټ کې موږ تاسو ته راځي ډیپوزیټ او ویډرا سیده. په ویډرا کې به تاسو د ویډرا باندې کلیک وکړئ. چې کله په ویډرا باندې کلیک وکړو په ویډرا کې دلته تاسو چې کله تاسو 0.0 دې ځای کې داسې شو 0.01 LT کوین برابر که تاسو کولی شئ ویډرا کړئ. د ویډرا دپاره به تاسو راشئ خپل ټرسټ وایلیټ ته به راشئ. چې کله ټرسټ وایلیټ ته راغللی لیکئ LTC LTC چې ولیکله دا بر LTC کوین دی. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او د دې د ریسیو ادرس به تاسو له ځان سره کاپي کړئ او را به شئ دلته LTC ادرس کې به دغه ادرس ورته پیسټ کړئ او دلته به تاسو اماونټ ولیکئ چې 0.01 LTC چې څنګه تاسو کلیک کړئ ډایرکټ تاسو ته ویډرا چې دی درکړي. نو دغه سایټ څخه ډېرو ملګرو ویډرا کړي دي. دغه طریقه ده په همدې کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ او هر یو ساعت بعد تاسو ته فری سپین درکوي سیده. یو سپین درکوي او بله دا چې په ریفرال باندې تاسو څوک ورته را دعوت کړی او هغه هر ځل سپین که چې هغه ته په سپین کې هر څومره ساتوشي وځي په هغې کې نیمې ساتوشي تاسو اکاونټ ته درکول کوي.